کچیر یو انسان دا غواړي چې دی د دنیا د مشکلاتو څخه خلاص وي او په آخرت کې دی د ګناهو څخه پاک وي نو دغه انسان دی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وایي. ځکه په یو روایت کې راځي د ترمذی شریف سیدنا ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې درېمه حصه تیره سو ودرېدی او وی ویل یا ایها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د درېمې حصې په تیرېدلو باندې ودرېدی او وی ویل ای انسانانو د الله جل جلاله ذکر وکړئ، الله یاد کړئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت د ورځې ذکر کوي چې یو لړزه یو زلزله به پر ځمکه باندې راسي چې هغه اوله شپېلۍ ده، بیا به دویمه شپېلۍ وویل سي، ټول انسانان ټول مخلوقات به د حشر و میدان ته ولاړ سي. کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه کلمات وویلې هغه هیبت، هغه سخت هیبت او وهم او خوف د قیامت د ورځې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي لکه څنګه چې په قرآن عظیم شان کې په سورة النازعات کې الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الله تبارک وتعالی د قیامت د ورځې هغه لړزېدونکی حالت چې د اول شپېلۍ څخه پیدا کیږي در هغه وروسته بیا دویمه نفخه دویم پوکل د شپېلۍ کیږي او ټول انسانان به د الله و حضور ته ځي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه بیان وکړي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ د وویل چې مرګ به راځي، د مرګ سره چې څه دی هغه د برزخ حالت، د قبر حالت چې سوال او جواب دی، د یو مؤمن کامیابېدل دی یا د یو مؤمن ناکامه کېدل دی. یا لکه په یو بل روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قبر دا یو روضه ده د جنت او یا یو کنده ده د هغو کندو څخه د جهنم. نو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارکې کلمات وویلې نو ابی رضی الله عنه ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من صلاتي. اې د الله رسوله زه ډیر درود شریف پر تا باندې وایم، خو بیا هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صدی دا پوښتنه کوي چې څونه درود شریف پر تا باندې زه ووایم. محدثین د حدیث شریف شارحین وای ابی رضی الله عنه به د ځان د پاره مستقلی دعاوې کولې چې د الله جل جلاله د قهر او د غضب سره د دنیا د مشکلات څخه ځان خلاص کړي د دعا په برکت باندې. نو دلته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې آیا زه دعاوې د ځان لپاره ډېرې وکم او که ډېره حصه تا ته د درود شریف لپاره خاص کم پر تا باندې درود شریف ووایم. درود شریف هم دعا ده، ځکه خو د درود شریف په برکت باندې هم پر سړي باندې رحمتونه نازلیږي، ګناوې تویږي، مرتبې لوړیږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دته وویل قال ما شئت، چې څونه ستا خوښه هغونه درود شریف پر ما باندې ووایه. د مبارک بیا و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. وای ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل که زه د خپل د ذکر او د وظیفو په سلسله کې د دعاو په سلسله کې د ټولو ذکرو او د دعاو څلورمه حصه صرف او درود شریف ته ورکم پر تا باندې درود شریف وایم، آیا دا بس ده؟
وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته چې څونه ستا خوښه یي خو که چیرې ته پر ما باندې درود شریف ډیر ووایې دا به ستا دپاره خیر وي. دی مبارک فرمای قلت فالنصف قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. وای ما ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل که چیرې زه پر تا باندې نیمه حصه د اذکارو صرف درود شریف ووایم یوه دعا لا هم نه کوم یو ذکر لا نه وایم صرف درود شریف ووایم ایا دا بس ته؟ وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې څنګه ستا خوښه یي خو که ته چیرې زیات پر ما باندې درود شریف ووایې دا به ستا دپاره غوره وي خیر به وي. دی مبارک فرمایي ما و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل قال قلت فثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویل چې در نیمه لا هم زیات یعنی چې ټوله ذکرونه درې حصې کې دوې حصې پر تا باندې درود شریف ووایم یوه حصه به د دعاو د ذکر د نورو اذکارو دپاره خاص کم. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم راته ویل کې چیرې ته زیات ووایې دا به ستا دپاره خیر وي. دی مبارک فرمای قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وای ما ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل نو بیا به ټوله ذکر او وظیفه به مې درود شریف وي یعنی دعا به نه کوم بل ذکر به نه کوم صرف او صرف پر تا باندې به د الله رسوله درود شریف ډېر وایم صرف درود شریف پر تا باندې وایم دا به زما ذکر او وظیفه وي. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې راته وویل چې دغه درود ویل ستا پر ما باندې ستا د دنیا د ټولو مشکلاتو د ټولو حاجاتو د ټولو ضرورتو بس دی دا ستا دپاره کفایت کوي. او دغه درود شریف چې ته پر ما باندې وایې د ټولو اذکارو ما سیوا صرف او صرف پر ما باندې درود شریف وایې نو دا به ستا د ګناو د معافېدلو ذریعه سي ستا ګناوې به الله تبارک وتعالی د دغه درود شریف په برکت باندې معاف کړي. د حدیث شریف هغه مرتبه او مقام امام ترمذی صاحب ذکر کوي قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. دغه د حدیث شریف هغه مقام او مرتبه ده. د درود شریف په باره کې دا یو عجیبه بیان دی دا یو عجیبه واقعه ده دا یو عجیبه خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي مبارک ته وایي او په احادیثو کې د درود شریف په باره کې چې کم احادیث راغلي دي دغه رقم تاکید یعنی زیاته غوښتنه د درود شریف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره دا یو عجیبه واقعه ده. د حدیث شریف روایت ترمذی کړی دی د حدیث شریف لمبر دی 2450 د ترمذی شریف د صفحه لمبر دی 1899. الله جل جلاله دې مشته د زیات درود شریف ویلو توفیق را نصیب کړي چې دغه درود په برکت مو الله جل جلاله د دنیا ټول مشکلات حل کړي او په آخرت کې مو الله تبارک وتعالى وخپل حضور ته په داسې حالت کې ودري چې هیڅ قسم ګناه پر موږ باندې نه وي پاته. درنو معززو دوستانو دا د درود شریف د فضیلت په سلسله کې یو عجیبه بیان دی. تاسو خپل هم د درود شریف د ویلو زیات کوشش وکړئ او نور مسلمانانو ته هم دغه بیان ورسوي او دغه د درود شریف ترغیب ورکړي چې ای مسلمان وروره ای مسلمانې خوري دغه درود شریف زیات ویل چې ته درود شریف زیات وایې الله جل جلاله به دې د دنیا او د آخرت سعادت وګرځي د دنیا او د آخرت کامیابی به دې الله د دغه درود په ذریعه باندې وکړي. درود شریف کلمات یواري وایم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.